سلامونه او ښې چارې کتونکو دا د شیراني وطن دی. ژمی په وتو دی او د اوړي یا پسرلي لومړۍ شپې ورځې دي. سږ کال خو په ژمي باندې بارانونه خورا کم وو. غنمان او نور ونې بوټي ډېر اغېزمن شوي دي. اوس هیله شته چې په دا څو ورځې کې کیدای شي د بارانونو یوه لړۍ پیل شي، خو بیا هم د پسرلي پیل چې په وطن کې امن وي د خوشحالۍ لامل ګرځي. که څه هم نن سبا د پښتنو اقتصاد ډېر بد اغېزمن شوی دی، په عربو کې مزدوري خواري نشته، او بل ورته بدبختي دا ده چې زموږ خلک نن سبا له ملکونو، کښتونو، باغونو له دو شیانو څخه لاس اخیستی دي، ټول د عربو مزدوریو ته ناست دي. هلته هم ورځ تر بلې قانونونه سختیږي. نو که دا قام غواړي چې د دوی اقتصاد وده وکړي، نو باید موږ په خپلو ملکونو، په خپلو پټیو لاس پورې کړو او دلته ځان ته یو روزګار ترلاسه کړو. یعنې ډېرې بدې ورځې را روانې دي. نو د قام د ښه راتلونکي په هیله، مننه.